پنځمه ډېره عامه پوښتنه چې غیر مسلمانان یې کوي دا ده چې ولې اسلام یو مسلمان سړي ته اجازه ورکوي چې له یوې څخه ډېرې مېرمنې ولري. د سپټمبر له 11 مخکې دا په لیست کې لومړۍ پوښتنه وه. اوس د رسنیو د انځورونو له امله 5م مقام ته راغلې ده. پخوا د ښځو موضوع په لومړي نمبر وه، خو اوس تروریزم او جهاد ترې مخکې شوي دي. که تاسو زما پخوانیو 10 مهمو پوښتنو ته وګورئ نو لومړۍ پوښتنه د څو ودونو په اړه وه. پوښتنه دا ده چې ولې اسلام یو سړي ته اجازه ورکوي چې له یوې څخه ډېرې مېرمنې وکړي. ولې اسلام د څو ودونو اجازه ورکوي؟ پولیګامي په دې معنی ده چې یو شخص له یو څخه ډېر میړه یا مېرمن ولري. دا په 2 ډوله ده، یو پولیجیني او بل پولینډري. کله چې یو سړی له یو څخه ډېرې مېرمنې ولري دې ته پولیجیني ویل کېږي، او که یوه ښځه له یو څخه ډېر میړونه ولري دې ته پولینډري وایي. اسلام محدود پولیجیني ته اجازه ورکوي او پولینډري منع کوي. په حقیقت کې که تاسو قرآن ولولئ دا د ځمکې پر مخ یوازینی مذهبي کتاب دی چې وایي یوازې یو واده وکړئ. د ځمکې پر مخ بل هیڅ مذهبي کتاب نشته. تاسو بایبل، ویدا، بوګودګیتا یا تلمود ولولئ. له قرآن پرته بل هیڅ مذهبي کتاب نشته چې ووایي یوازې یو واده وکړئ. که تاسو راماین ولولئ پکې ذکر شوي چې د شریرام پلار راجا دشرت له یوې څخه ډېرې مېرمنې درلودې. که تاسو مهابهارت ولولئ شری کرشنا څومره مېرمنې درلودې؟ 4 10 100 زر نه 14,108 مېرمنې درلودې. نو کله چې هغه 14,108 مېرمنې درلودې نو ولې موږ مسلمانان نشو کولی چې زیات نه زیات 4 مېرمنې ولرو؟ که تاسو بایبل ولولئ د مسیحیت له مخې یو سړی کولی شي څومره چې یې زړه غواړي هومره مېرمنې ولري. دا وروسته عیسوي کلیسا ده چې دا محدودیت یې ولګو چې یو عیسوي باید یوازې یوه مېرمن ولري. برسیره پر دې که تاسو تلمود یا د یهودو مذهبي کتابونه ولولئ نو وایي چې د بایبل د زاړه عهد له مخې ابراهیم علیه السلام 3 مېرمنې درلودې او سلیمان علیه السلام 700 مېرمنې درلودې. نو د یهودیت له مخې تاسو کولی شئ د خپلې خوښې هومره ودونه وکړئ. 100 200 زر هیڅ حد نشته. دا وروسته رابګیر شوم 950 څخه تر 110 میلادي یو حکم صادر کړ چې یهودیان باید یوازې یو واده وکړي او د سفاردي یهودو ټولنې چې له مسلمانانو سره اوسېدل تر 1950 کال پورې له یو څخه ډېرې مېرمنې کولې. بیا وروسته د اسرایلو ستر رابي بندیز ولګو او ویل چې ټول یهودیان باید یوازې یو مېرمن ولري. مګر د دوی د اصلي کتابونو له مخې تاسو کولی شئ څومره چې غواړئ ودونه وکړئ. همدا ډول د هندوانو په کتابونو کې هم تاسو کولی شئ بې له حده ودونه وکړئ. که تاسو په هند کې د ښځو د دریځ په اړه احصایې ولولئ چې په 60 او 80 مخونو کې لیکلي چې په هند کې 4.1% مسلمانانو څو ودونه کړي وو او هغه هندوانو چې څو ودونه یې کړي وو کچه یې 5.8 وه، یعنې د مسلمانانو په پرتله 0.15% زیاته. له 1950 څخه تر 1980 پورې په 10 کلونو کې په هند کې هندوانو د مسلمانانو په پرتله ډېر څو ودونه کړي وو. که څه هم د هند قانون وایي چې هندوان نشي کولی یوې څخه ډېرې مېرمنې ولري، مګر مسلمانانو ته اجازه شته. د غیر قانوني کېدو سربیره بیا هم هندوان 5.06% څو ودونه کړي وو، مګر مسلمانانو ته اجازه شته. د غیر قانوني سربیره بیا هم هندوانو 5.06% څو ودونه کړي وو. که چیرې دا قانوني وای زه نه پوهېږم چې دا فیصدي به چېرته رسېدلی وای. نو د هندوانو مذهبي کتابونه هغوی ته د څو ودونو اجازه ورکوي. دا وروسته په 1954 کې د هند حکومت د جزایي قانون له مخې محدودیت ولګو او د هندوانو د واده ځانګړی قانون یې پاس کړ چې ویل یې هندوان باید یوازې یو مېرمن ولري. نو دا بندیز په 1954 کې راغلی، نه په کتابونو کې. اصلي کتابونه وایي چې تاسو 15 10 20 100 یا 10,000 ودونه کولی شئ. اسلام څه وایي؟ الله تعالی په قرآن کې په سورة النساء 4 سپر کې 3 آیت کې فرمایي د خپلې خوښې له ښځو سره نکاح وکړئ 2 3 او یا 4، مګر که تاسو عدل نشئ کولی نو یوازې یوه. قرآن فرمایي چې 2 3 یا 4 ودونه وکړئ. که د انصاف کولو توان نه لرئ نو یوازې یوه.
په دې معنی چې یوازې که عدل کولی شئ نو د 2 3 یا 4 اجازه لرئ، که نه نو یوازې یوه. قرآن همدارنګه په سورة النساء 129 آیت کې فرمایلي چې تاسو هیڅ کله نشئ کولی د خپلو میرمنو ترمنځ بشپړ عدل یعنې په مینه کې وکړئ. خو یوې خواته داسې میلان مه کوئ چې بله بې سرنوشته پاتې شي. ډېری خلک فکر کوي چې په اسلام کې 4 ودونه کول فرض یا ضروري دي. په اسلام کې 4 ودونه کول لازمي نه دي، دا اختیاري دي. له یو څخه د ډېرو ښځو سره واده کول په اسلام کې یو انتخاب دی، دا مباح عمل دی. مګر که تاسو تر یوې زیاتې میرمنې ولرئ او عدل ونه کړئ نو بیا له ستونزو سره مخ کیږئ. نو که له یوې ډېرې میرمنې کوئ باید د هغوی ترمنځ د انصاف کولو توان ولرئ. راځئ وڅېړو چې هغه منطقي لاملونه څه دي چې اسلام یو مسلمان سړي ته د څو ودونو اجازه ورکوي. موږ پوهېږو چې په طبیعي ډول نارینه او ښځینه په مساوي تناسب زیږېږي، خو د ماشومتوب په مرحله کې که هغه له ډاکټر څخه وپوښتئ درته به ووایي چې د طب له نظره ښځینه جنس ډېر قوي دی. یو نجلۍ ماشومه د هلک په پرتله ډېر معافیت لري او د ناروغۍ او جراثیمو په وړاندې ښه مبارزه کولی شي. نو په همدې لومړي عمر کې د هلکانو د مړینو کچه د نجونو په پرتله زیاته ده. نو د ماشومتوب له وخته لا د ښځینه‌و شمېر د نارینه‌و په پرتله زیات وي. جنګونه کیږي او په جنګونو کې د ښځو په پرتله ډېر سړي وژل کیږي. د ژوند په جریان کې د پیښو، شرابو، نشهیي توکو او ناروغیو له امله د ښځو په پرتله ډېر نارینه مري او نننۍ احصایي ښیي چې د ښځو د ژوند اوسط عمر د نارینه‌و په پرتله زیات دی. نن سبا په نړۍ کې د نارینه‌و په پرتله د ښځو شمېر زیات دی. په ځینو دریمې نړۍ هیوادونو کې لکه هند چې زه ترې راغلی یم د ښځو شمېر د سړیو په پرتله کم دی او لامل یې د نجونو زیږېدو وروسته وژل او په نس کې د هغوی د منځه وړل دي. د پرېږده چې هغه مړه شي په نوم یو پروګرام دی. په بي بي سي کې یوې خبریالې ایمیلي وویل چې هره ورځ په هند کې تر 3000 زیات جینونه یعنې ماشومان په ګېډه کې یوازې د دې لپاره سقط کېږي چې هغوی نجونې دي. یوازې په هند کې هره ورځ تر 3000 ډېرې نجونې په نس کې وژل کېږي. که دا شمېره په 365 ورځو کې ضرب کړو نو په کال کې تر 1 میلیون زیاتې نجونې په ګېډه کې له منځه وړل کېږي. هر کال په هند کې یوازې ځکه وژل کېږي چې هغوی نجونې دي او د تامل ناډو د دولتي روغتون د راپور له مخې له هرو 10 نجونو چې ژوندۍ زیږېږي 4 یې وژل کېږي. که په هند کې دا بد عادت بند نشي نو په څو لسیزو کې به هلته هم د ښځو شمېر د نارینه‌و زیات شي. نن چې کله موږ د ټولې نړۍ تحلیل کوو نو د ښځو شمېر د نارینه‌و په پرتله زیات دی. یوازې په نیویارک کې 1 میلیون ښځې تر سړیو زیاتې دي. یوازې په امریکا کې 7.8 میلیونه، په برتانیا کې 4 میلیونه ښځې تر نارینه‌و زیاتې دي. یوازې په جرمني کې 15 میلیونه او په روسیه کې 9 میلیونه ښځې تر نارینه‌و ډېرې دي. او یوازې الله تعالی پوهېږي چې په ټوله نړۍ کې څو میلیونه ښځې تر نارینه‌و زیاتې دي. که زه له غیر مسلمان سره دا ومنم چې هر سړی باید یوه ښځه ولري نو فرض کړئ زما یا ستاسو خور په امریکا کې اوسېږي او هلته ټولو ښځو ځانو ته میړونه موندلي دي، بیا هم 7.8 میلیونه ښځې به بې میړه پاتې شي. او که ستاسو یا زما خور له هغوی څخه یوه وي چې میړه ورته نه وي نو هغې ته کومه لاره پاتې ده؟ یوازینۍ لار ورته دا ده چې د داسې سړي سره واده وکړي چې مخکې یې واده کړی وي او یا عامه شتمنۍ یعنې بېلارې شي. ډېر خلک وایي چې ډاکټر ذاکر نایک ډېره سخته کلمه وکاروله، مګر دا تر ټولو مناسبه کلمه ده چې زه یې کارولی شم. تر دې بله ښه کلمه نه لرم. بله هیڅ لاره نشته. یا به له واده شوي سړي سره واده کوي او یا به بېلارۍ ته مخه کوي. په امریکا کې معشوقې لرل ډېر عام دي. د امریکا احصایي وایي چې په اوسط ډول یو سړی له واده مخکې له 8 مختلفو ښځو سره جنسي اړیکې لري. ځینې یې 15، ځینې 10 او ځینې 20 لري، مګر په اوسط ډول 8 ملګري لري. له واده وروسته یې څومره لري د هغې په اړه احصایه څه نه وایي، مګر تر واده مخکې یې په اوسط ډول 8 بېلابېلې جنسي شریکانې وي. په امریکا کې د 10 یا 20 معشوقو لرل کومه ستونزه نه ده، مګر د 2 قانوني میرمنو لرل د هغوی له ستونزې نه تېرېږي.